درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته وړاندې کوم. نن به موږ د فلسفې اساسي بنسټیز یا بنیادي پوښتنه چې کوم څخه بیا مخکې دوې فلسفې دوه روشونه وځي چې ماده لومړیتوب لري که شعور لومړیتوب لري. دا دوه ډېر بنیادي کنسپټس او تصورات دي. د دغو پېژندلو سره موږ کولی سو بیا مخته په فلسفه کې مخکې که ایډیالیزم دی او بیا برته مارکسیزم مادیت پرستي چې کوم میټریزم فلسفه ده هغه بیا موږ ته د ډېر په اسانه توګه اسانه کیږي. که چیرې موږ دغه دوه کنسپټ او تصورات ونه وپېژندو نو امکان بالکل بیا نه لري چې موږ په دغه دوه فلسفو باندې بحث مباحثې وکړو یا خبرې وکړو یا ځان سر ورباندې خلاص کړو. نو موږ د نننۍ ورځې موضوع د هم دغه موضوع تر سرلیک لاندې ده چې ماده لومړی ده که شعور لومړی دی. بیا په دې کې موږ دغه سوالونه راپورته کوو چې مادي نړۍ فکر جوړوي که نه فکر حقیقت رامنځته کوي، فکر نړۍ موږ ته انځوروي. بیا د مادي او د شعور یو د بل څخه اړیکې څه دي. نو دغه موضوعات موږ نن د زیر بیس لاندې راوړو. هیله ده چې دا بیس تاسو لپاره ګټور او د پام وړ وي. اوس لومړی سوال چې موږ پورته کوو هغه دا د ماده څه ده. موږ په داسې نړۍ کې ژوند کوو چې بېلابېلو شیانو ډکه ده لکه ونې، کاڼي، ځناور، حیوانات، ماشینونه، ستوري، سمندرونه او نور ډېر. ټول دغه شیان سره له خپل توپیره هغه څه دي چې موږ ورته ماده وایو. په ساده توګه هر څه چې شته او وجود لري ماده ده. طبیعت د پراخه خارجي نړۍ له هیڅ شي پرته یوازې له مادې څخه جوړ دی. خو اوس په دې منځ کې دا پوښتنه منځته راځي چې زموږ فکرونه، هیله او شعور څه دي؟ آیا دا هم ماده دي؟ دا پوښتنه موږ دې ته اړ باسي چې زور فکر وکړو او په دې لټه کې خپل ځواب وموندو. هو، فکرونه او شعور شته خو دا د کاڼي یا د ونې په څیر شتون نه لري. اوس بیا بل منځته سوال راځي که چیرې شعور او فکر ستا خو دا د کاڼي د ونو هغه ماده تعارف چې موږ وکړي معرفت وکړي او په هغه کې موږ شیان راونغښتل نو دا که دغه په شان نه دي نو توپیر یې څه دی؟ اوس دغه سوال ته د ځواب ویلو لپاره بیا موږ دوه نور کنسپټ منځته راوړو چې سبجکټیو اوبجکټیو ورته وایي. نو لومړی موږ باید هغه معرفي کړو، تاسو مخ ته تعریف کړو. و سبجکټیو ته عیني هم وایي په پښتو کې. داسې نور خپل فلسفیانه کنسپټ ویمي او بالکل هغه به زما سره نه وي راسره او د هغه قسم اوبجکټیو ته عیني وایي او سبجکټیو ته ذهني معنوي کله ناکله ورته ویل کیږي. که څوک یو نظر یوازې ځکه خوښوي چې دا د شخصي خوښه ده موږ یې نظر ذهني سبجکټیو ګڼو ځکه دا د هغه کس پر احساساتو ولاړ ده نه په حقیقت. خو که موږ غواړو چې یو څه په رښتیني ډول وپېژنو او واقعیت ولري له شخصي نظره پرته نو موږ دغه ته عیني او سبجکټیو وایو کوم چې په حقیقت په لټه کې وي. مثلا که یو څوک د باران له امره ناوخته شي موږ وایو چې ناوخته کېدل یې د عیني سبجکټیو شرایط له قبله وو او جواز هم دغه جوړېدی چې مثال د په اختیار کې هم نو یو رنګه هغه ډېر بارنی دلیل مخته راوړي چې د هغه کس له شخصي غوښتنو سره تړاو نه لري. همدغه توپیر زموږ په موضوع کې هم ډېر مهم دی. کاڼي، اوبه او لمر داسې دي چې هغه د چا له فکر د شخصي فکر له پرته شته وجود لري. دا عیني سبجکټیو حقیقتونه واقعیت دی. که څوک موجوده وي که نه وي، که څوک فکر وکړي که نه، که څوک خپله ایډیا شعور په کار راولي که نه راولي، هغه مادي حقیقتونه پر خپل ځای ولاړ دي. دا شیان یعنې ماده به هم داسې شتون لري، وجود لري او هم داسې بل اړخ ته موږ فکرونه او شعورونه یوازې د انسانانو په مغز کې شته. دا فکرونه چې کوم معنا د دې پروسه فایله چې د هغه زموږ د مغز پایله ده، مغز خپله ماده ده. دغه ډول شعور او ذهن د مادي په څیر عیني نه دي بلکې یوازې د مغز په شتون پورې تړاو لري. د هماغه مادې پروسې پایله ده. په هغې کې بیا مخته موږ پر دې بحث کوو چې بیا دا څنګه د ماده د ذهني د شعور یا فکرونه چې کوم دي غیر مادي شیان دي د مغز څنګه پایله ده. یوازې مغز بیا موږ دا سوال پورته کوو آیا یوازې مغز د مغز لومړۍ له وجې څخه دا فکرونه منځته راځي، شعور راځي که نور څه هم شته؟ پاکې بیا موږ سوشل اگزسټنس
اکزیستنس ټولنیز وجود یو سوشل انسان منځته راوړو چې هغه ټولنیز ژوند کوي، نو په پایله کې بیا د هغه فکرونه یا ارتقا بهیر منځته راځي. بیا موږ په دې کې موږ دا مجلس کوو، هغه به سره پوره کړو چې لومړی ماده ده، بیا د هغه انعکاس یعنې د هغه انځوروي پروسه شعور او فکر هغه انځور دی منځته راوړي. فکر لومړی نه دی بلکې د مزغو یعنې شتون هغه خپله ماده ده، هغه لومړی ده، بیا شعور دی او د مادې بعده دی. نو ماده هر هغه څه ته ویل کېږي چې انسان له فکر پرته شته او موجوده وي. شعور برعکس یوازې د مغز یو فعالیت دی، نه ماده. خو دلته مارکسیزم یو بنسټیز خبره دا ده چې ماده لومړی ده او شعور ثانوي دی. اوس به دغه وڅېړو چې ماده لومړی ده او شعور وروسته ده. شعور زموږ د فکرونو، نظریو او هیلو ټولګه ده، خو فکرونه په هوا کې نه ګرځي، نه له هوا یا داسې بل خوا څخه راځي، بلکې د دې لپاره یو مغز او یو موجوده ټولنیز انسان پکار دی. هیڅ فکر د یو فکر کوونکی انسان پرته او د هغه مادي موجودیت یا چې د هغه وجود کم دی پرته شتون نه لري. نو پوښتنه دا ده شعور لومړی دی که ماده؟ مارکسیزم دې ته ډېر څرګند او روښانه توګه ځواب وایي ماده د شعور نه مخکې ده. ساینس موږ ته ښایي چې طبیعت په بله معنا فطرت د انسانانو له پیدایشه ډېر پخوا موجوده و. دا معنا لري چې مادي واقعیتونه د انسان له فکر مخکې شته موجوده وو. شعور د کومې ناڅرګندې روحاني قوت یا داسې خارجي قوت چې مثال په هغه زموږ لاسرسی نشته له امله نه دی رامنځته شوی، بلکې د انسان د مغز د پرمختګ له لارې تکامل ارتقا یوه برخه ده. همداسې د ټولنیز ژوند چې وبل ته موږ په بله معنا سوشل اکزیستنس هم ویلی سو، د هغه برخه ده. شعور باندې خبره کوو. نو هم دا اصل ډایلکټیکي مادیت جدلیاتي مادیت پر بنسټ ولاړ کنسپټ او تصور دی. دا فلسفه هر څه د مادي په بڼه ویني. مطلب کله چې موږ وایو ماده لومړی ده، دا هر څه د مادي له نظره ګوري، د مادي دنیا په قوانین او اصول ګوري چې په دار و مدار توګه په تسلسل سره بدلون او پرمختګ کوي. نړۍ د فکر له لارې نه ده جوړه شوې، بلکې فکر په خپله د نړۍ له مادي حالتونو څخه رامنځته شوې ده. انسان یوازې هغه وخت د فکر کولو وړتیا ترلاسه کوي چې د تکامل په بهیر کې مغز دومره پرمخ تللی وي چې هغه فکر کولی شي. هغه بیا بله ساینسي موضوع ده، هم فلسفیانه موضوع ده چې بیا موږ په ایولوشن ارتقا کې پر دې بیس کولی شو. د میزان ته موضوع ده. اوس په دې کې بله موضوع چې موږ یې څېړو هغه دا چې شعور د مغز پر شتون موجودګي ولاړ دی. هو، فکر کول د مغز یو ځانګړی فعالیت دی. ساینس ښودلی دی، همداسې فلسفه ښایي، مارکسیزم ښایي چې هغه خپله یو ساینسي نوعیت لري چې مغز زیان یا ټپونه خوښ سي انسان بېهوشه کوي یا یې شخصیت بدلوي. هغه د شخصیت کې چې کوم سټیبلیټي ثبات یې هغه بې ثباته کوي، شعور کې پاته راولي چې دا ښایي شعور د مغز فعالیت پورې تړلی دی. مثال په توګه که یو څوک ډېر ستړی یا ناروغه وي، سمه توګه فکر نشي کولی. کله چې بیرته آرام او روغ شي، د ذهن یا هغه فکر شعوري حالت چې کوم دی بیرته عادي حالت او سټیبلیټي ته راځي. دا هر څه دا معنا لري چې فکر کول په فزیکي حالتونو پورې تړلی ده، یعنی ماده. فکر یو جادویي هوایي ځواک قوت یا طاقت نه دی، بلکې د مغز یو طبیعي پروسه ده. تاریخي باورونه لکه روح شتون چې ګواکې له بدن څخه جلا سي او جلا شتون لري، دا کنسپټ منځته په باورونو ولاړ دی. او اوس ساینس له نظره به دا کنسپټ اساس نه لري، داسې ساینسي اساس بالکل نه لري. انسان شعور هغه وخت پای ته رسیږي، یعنی هغه وخت له منځه ځي چې کله مغز او د بدن نور حیاتي ژوندي ارګانونه چې کار پرېږدي. ځینې خلک په دې باور دي چې انسان فکر کوي ځکه چې دوی روح لري، او فکر یو روحي پروسه ده بغیر ماده نه ده. او دلیل وړاندې کیږي چې کله روح له بدن څخه جلا سي مرګ واقع کیږي. په هر صورت لکه څنګه چې موږ بحث وکړی چې دماغ هغه ارګان دی چې د فکر کولو مسؤلیت ذمواري لري. هغه فکر ته پروسه وکړي. هغه مازغه چې کوم دی انسان له دې عمله نه مري چې روح یې ورکه شي، بلکې د دې لپاره د دې له وجې له منځه ځي چې کله یې زړه کار پرېږدي، مازغه او نور هغه ژوندي حیاتي اعضا چې کوم دی هغه فعالیت بند کړي. ساینس په ځانګړې توګه د طب
یو ځانګړی روح هیڅ شواهد نه دي موندلي، نه باور ورباندې لري چې انسان ذهني او روحاني فعالیت اداره کوي. معنا هغه روح چې کوم دغه انساني ژوند هغه مادي ارګانونه یا مادي نړۍ چې کومه ده هغه فعالیت او اداره کوي، تشکیل کوي، مخ په وړاندې وړي. یوه بیلګه به راوړو چې کله د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د شوروي یو سرتیري چریانوف ته سخت زیان ورسېدی، ډاکټرانو هغه مړی وګورئ چې هغه له منځه تللی، خو وروسته په زړه برته وزغلدی او په هوش کې راغلی. مثال هغه ټریټمنټ په حالت کې، د درملنې په حالت کې کله چې تر وپوښتل شو چې تا په مرګ کې څه تجربه کړو، څه دې ویل، هغه ویل چې شی مې نه دی احساس کړی، هېڅ مې نه دی لیدلی، نه کوم بله نړۍ، نه کوم روحاني تجربه. دا شایي چې شعور د مغز پر فعالیت ولاړ دی، او کله چې مغز کار پرېږدي شعور هم پای ته رسیږي. اوس په دې منځ کې موږ ته بله پوښتنه راولاړیږي چې ولې حیوانات انسانان په څیر فکر نه کوي؟ که شعور د مغز له امله وي نو ولې نور ځناور حیوانات انسانان په څیر فکر نشي کولی؟ سره له دې چې هغه هم مغز لري. ځواب یوازې په بیالوژي کې نه دی پروت، یعنی مغزه کې نه دی پروت یوازې، بلکې د دې لپاره یو ټولنیز شرایط هم مهم دي. ټولنیز ژوند کې دا ځواب پروت دی چې موږ ودې ته سوشل ایگزیسټنس د ټولنیزې اوسېدونکي انسانان هم ویلی شو. تاریخ بیل کې مثالونه دا ښایي چې کله یو ماشوم له انسان ټولنې څخه لیرې د حیواناتو ترمنځ لوی شي نو د انسان په څیر ژوند نشي کولی، او هغه شعوري کچه، ارتقا، تکامل تر هغه څه نشي رسېدلی. په هند کې چې د یوې نجلۍ کیسه ده چې د لیوانو ترمنځ لوی شوې وه، هغې په څلورو پښو ګرځېده، د لیوان په څیر یې هغه ژوند تېرولی، خبرې هم نشوې کولی. خبرې چې کوم هغه لومړی سورس د کمیونیکیشن د خبرو اترو دی، حتی کله چې انسانان هغه وموندله او پاملرنه یې وکړه، هغه هېڅکله بشپړه توګه د انساني ژوند ته عادت نه ښودلی. هغه انسانان چې کوم ژوند کوي نو بیا وروسته له منځه هم ولاړه. نو دا کې موږ دا یو شی پیدا کړی که چیرې حیوانان مغز لري او شعور نه لري، د هغه یو بنیادي وجه ټولنیز ژوند دی، سماجي ژوند دی، سوشل ایگزیسټنس دی. دا موږ ته یو مهم درس راکوي چې یوازې مغز درلودل د انساني شعور لپاره کافي نه دی. شعور یوازې مغز له لارې نه، بلکې د ټولنیز اړیکو او ټولنیزو ژوند په مرسته وده کوي. مارکسیزم وایي چې شعور ټولنیز دی، یعنی کانشیس یو سوشل ټولنیز پروسه ده. دا کار ژبې او ټولنیز اړیکو، ټولنیز ژوند په مرسته رامنځته کیږي. انسانان ټولنیز مخلوق دی او زموږ فکرونه یوازې زموږ شخصي تجربې نه، بلکې د ټولنې ګډ تاریخ او پوهه هم انځوروي، منعکس کوي. مارکسیستي فلسفې له نظره ماده بنسټیز اساسي بنیادي حقیقت دی. شعور یو خپلواک ځواک نه دی، بلکې د مغز او ټولنیز شرایطو نتیجه محصول دی. روحانیت او ماورا الطبیعي، مابعد الطبیعات او میټافیزیکس چې هم موږ ورته وایو، بله موضوع ده، بیا موږ تاسو منځ ته راوړو. هېڅ حقیقت بنسټ نه لري. زموږ شعور هغه مادي حالتونه انځوروي چې زموږ شاوخوا دي. ماده په خپله شته، که موږ فکر پر وکړو که نه کوو. فکر د مغز فعالیت دی، دا زموږ څخه په کار نه لري. هغه یو حقیقت او واقعیت دی، لکه موږ په اوبجکټیو کنسپټس کې تاسو مخ ته راوړو. مغز خپله د مادي نړۍ یوه برخه ده، لکه څنګه چې په سیندونو د انسان د اجازې پرته بهیږي، لمر د فکر پرته راختل کیږي، کاڼي پرته له دې چې څوک وي په خپل ځای کې پاتې دي. ماده تل لومړنۍ ده. شعور سره له دې چې مهم دی تل ثانوي دی. مهم دی د دې بالکل داسې معنا نه لري چې انکار وشي. شعور ستا لیکن ثانوي دی، د مادې پروسې کې مخته راځي. دا د مغز په شتون او ټولنیزو اړیکو پورې تړلی دی. مارکسیزم موږ ته یو روښانه او علمي لاره ښایي چې اسطورو چې موږ په بله معنا میتس ورته وایو، او داسې په متلي ژبه کې هوایي خبرې ورته ویل کېږي. میټافیزیکس الهیاتو په تخنیکي ډول ځواب وایي. دا موږ ته ښایي چې یوازې مادي نړۍ رښتینی حقیقت دی، او زموږ فکرونه د همدغه نړۍ محصل نتیجه ده. نړۍ پیچلتیاوې مادي په حرکت کې راڅرګندېږي، او شعور، کلتور او حتی معنوي ژوند د مادي یو انعکاس دی. نو د هغه څخه هاخوا یو خارجي
ځواک یا طاقت یا قوت دی. دغه بیس چې ماده او شعور څرنګه یو بل اغېزمنوي، یو د بل سره اړیکې لري، د دوو نوعیتو بیس چې موږ وچړو یوازې فلسفي موضوع چې په غیر شعوري توګه موږ کله ناکله یوازې تیوریټیکل بیس پورې محدودوو نه دی، بلکې په ورځني ژوند کې، ټولنیز ژوند کې، سیاسي پرمختګ، اقتصادي، ډېر علمي ارزښتونه او د قومونو د ملتونو په تاریخ کې ډېرې غټې زیاتې فایلې او ګټې لري. زه به اوس یوازې څو بیلګې ستاسو مخ ته راوړم چې په ورځني په عام ژوند کې موږ ته په دې څه ګټه سیاسي او په نور داسې موږ مسایلو کې څنګه په کار راځي. کله چې موږ دا پوهه ترلاسه کړو چې فکرونه زموږ د ژوند له مادي حالاتو سرچینه اخلي، نو موږ ستونزې حلولو کې وړتیا پیدا کوو. دا مفکوره موږ ته دې ته اړباسي چې ستونزې رښتیني علتونه ولټوو، لکه غریبي، بېوزلي، دغه رنګه پوهه، علم، تعلیم، روغتیا، ټولنیز پرمختګ، اصولونه، قوانین او د نورو مسایلو علتونه رښتیني او واقعي توګه ولټوو، پر ځای د خرافات یا د مابعد الطبیعت ماورال طبیعي افکارو ته مخ کړو. خلک له دې لارې علمي، منطقي، تنقیدي، تخلیقي فکر کول زده کوي او پوښتنه کوي چې د یو مسلې شارلید، نوعیت، فطرت او هغه شاوخوا مادي حالات څه دي. د بېلګې په توګه که څوک له ذهني فشاره، ذهني پریشر سره مخ وي، موږ واقعي پښتني لاره حل کولی شو، لاره هر ورکولی شو، لکه نفسیاتي مشورې او ملاتړ. نفسیات ته موږ پښتو کې روان هم ویلی شو. ترجو کو نه دا چې د قسمت یا جادو یا د بهرني ځواک موږ دغه مسؤلیت ذمواره وګڼو. موږ ویلی شو چې هغه نفسیاتي او ساینسي ټریټمنټ درملنه ورکړو. کله چې موږ د شعور او مادي فلسفه درک کړو چې زموږ فکرونه مادي شرایط تابع دي، نو دلته پوهېږو چې پرمختګ یوازې د عمل په مټ ترلاسه کېدلی شي، نه د کوم مابعد الطبیعت یا بیروني ځواک، پروسو او هیلې پر یادونه یا تجربهګانو له لارې ترلاسه کولی شو. د شاوخوا فضا او ژوند ښه کولو لپاره باید خپل چاپېریال او حالتونه بدل کړو، نه دا چې یوازې احساسات او فکري موټیویشنل هغه شارټ ټرم ټمپرري خبرو اترو باندې تکیه وکړو. بېلګې که یو زده کوونکی غواړي چې په زده کې بریالی شي، نو د مطالعې چاپېریال بدلول او منطقي مهالویش جوړول به ورته ډېر مرسته وکړي. همدارنګه که چیرې غواړو غلا وي، کوم غلا چې په ټولنیز ژوند کې کېږي، تعلیمي وروستوالی، غریبي، بېروزګاري، د غره قسم هغه بېروزګاري غریبي کې راځي، هر هغه ستونزې وي، نو علتونه یې لټول پکار دي او منظم چاپېریال ټولنیز ژوند بدلول، هغه مادي حقایق لټول او بیا هغه په خپل لاس راوستل غواړي. همداسې مارکسیزم موږ ته ښایي چې شعور، ټولنیز همکاري، کار او ګډې تجربې په مټ وده کوي. د دې فلسفې له مخه پردي هیڅ کافي نه دي، بلکې بدلون د خلکو په ګډ کلکټیو کار او هڅې کې نغښتې دي. بېلګې یو کلي کې که په ګډه یو ښوونځی جوړول غواړو، هغه د ټولنې د هر فردي له جلا حصو څخه ډېر اغېزناک وي. نو که غواړو چې هغه په ګډه وکړو، نو هغه د فردي رول په توګه موږ دا کار ډېر ښه اسانه ترسره کولی شو. مارکسیزم ښایي چې د خلکو فکرونه او ټولنیز اقتصادي شرایط اغېزمن وي، لکه شتمني، وسایل، لاسرسی. له دې پوهېدو سره موږ د نابرۍ او استثمار زبېښاک په وړاندې مبارزه کولی شو او په دې ټینګار کوو چې د مادي شرایط ښه والی د ټولنې په وده کې د قومونو د ملتونو حالتونه کې بدلون ډېر مهم رول لري. موږ به دغه شان ته حسابي د دې په درک سره شعور ماده شرایطو تابع ده. شعور چې ده د مادي شرایطو تابع ده. موږ پوهېږو چې په خپل ژوند کې بدلون راوستل زموږ په واک کې دی. دا فکر موږ ته مسؤلیت احساس راکوي، پر افرادو د پړه اچولو پر ځای په عملي بدلون، د چاپېریال او هغه مادي حالت باندې تمرکز کوي. بېلګه که یو څوک ځان لیکوال کېدل غواړي، هغه امکان نه لري چې یو الهام یا د بهرني ځواک یا یو بل څه څخه انتظار وباسي، بلکې هر ورځ که دی خپله تمرین پریکټس لیکل پیل کوي او په شانو سر خلاصول غواړي او خپل عادتونه، چاپېریال بدلول غواړي او د یو لیکوال په توګه ځان څرګندول غواړي، نو زیات امکان نه بالکل دا کولی سي د لیکوال د ځانه جوړول سي. مارکسیزم موږ ته ښایي چې بې عدالتي یوازې د افرادو بدوالی نه دی، بلکې د ټولنیز مطلب د موږ دا ویلو چې بې عدالتي چې کوم د هغه د افرادو مسؤلیت باندې موږ نشو اړولی، بلکې موږ په دې کې د ټولنیز او اقتصادي سیستمونو نظام په بنسټ کې نغښتې ده. د دې فلسفې له مخه موږ د خلکو پر نورو تمرکز نه کوو، د خلکو پر تورنولو تمرکز نه کوو، بلکې د اقتصادي سیستمونو او بدلون رښتینی عدالت یوازینۍ لار ګڼو. کله چې موږ یوه پوه شو چې مادي فزیکي نړۍ اصلي بنسټ دی، موږ د حقایقو ته لومړیتوب ورکوو.
نه افسانو خرافات هوایي خبره ده. موږ ته اجازه راکوي چې خپل ژوند په حقیقتونو او شواهد ولاړ کړي سره مخ یوسو. که موږ دا درک کړو چې فکر احساس د دماغ یو محصل دی، نو د ستونزو حل لپاره به موږ ساینس ته مخ کړو، نه د هغه خارجي قوتونو ته چې حل موږ ته نسي راکولی او نه موږ هغه لټولی سو، نه پسې ګرځېدلی شو. کله چې موږ پوه شو چې زموږ شعور زموږ د چاپېریال محصل نتیجه ده، نو دا موږ حسوي چې هغه شرایط بدل کړو چې زموږ ټول ژوند خرابوي، بې ثباته کړی دی. که چیرې خلک په بېوزلي کې ژوند کوي، نو دوی فکرونه به هم د همدې چاپېریال اغېزمن وي. که موږ ښه کارونه، تعلیم او سرچینې برابر کړو، نظام هغه چاپېریال برابر کړو، د خلکو ژوند شعور په فکرونو کې نظریاتو ایډیالوژي به ښه کوي. دا درس ورکوي چې خپل شرایطو ښه کولو لپاره پخپله هڅه کول اړین دي. بیا مارکسیزم ښایي چې انسان یو ټولنیز وجود لري، موجودیت دی او ټولنې په همکار یو اړیکې کې په وده کوي. یوازې په انفرادي ګټه تمرکز کولو پر ځای موږ دا زده کوو چې ګډ کلکټیو حسو او یووالي په مټ ټولنه ښه کولی شو. دا موږ ته ښایي چې ټولنیزې ستونزې لکه بېعدالتي، نابرابري، استعمار، سامراج او د ټولنیز اقتصادي شرایطو په ښه کولو سره هوارېدی شي. دا بیس موږ ته ښایي چې له خرافاتو او مبادل طبیعاتو باورونو څخه ځانونه خلاص کړو او پر واقعي ستونزو تمرکز وکړو. خپل لومړیتوبونه موږ معلوم کړو، د بېلګې په توګه په دې تمرکز چې بېوزلي یا د قسمت یا د بل داسې نور ځواک ته موږ وایو چې د هغو پایله ده، بلکې د ناسم اقتصاد، د شرایطو، د نظام، د سیستم او هغه مادي حالتونه وپېژنو او هڅه کوو چې عملي حلونه په لټه کې شو، لکه تعلیم، اقتصاد، اصلاحات، ټولنیز او ګډ ژوند، ساینسي پرمختګ پر ځای د ټولنو پرمختګ چې موږ د یو داسې ځواکونه یا هغه مبادل طبیعت افروج پرته، بلکې فشه علمي او ساینسي بنسټونه باندې حل کړو. کله چې موږ ومنو چې شعور د مغز فعالیت دی، موږ کولی شو د رواني روغتیا، هغه نفسیاتي روغتیا ستونزې په ښه ډول حل کړو. د جادو، خرافات یا هغه که په ټولنه کې تعویضونه زیاتي پر ځای موږ د درملنې لپاره طبیعي او نفسیاتي لارې کاروو. دا نه یوازې نفسیاتي ناروغۍ شاوخوا هغه باورونه چې هیڅ اساس نه لري، بلکې د خلکو د ښه درملنې د ټریټمنټ پر سطح هم وکړي. مارکسیزم د مادي فکر موږ ته ښایي چې هر څه په نړۍ کې په ټولنه کې یو